د سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول 14مه برخه واورېده. نن شپه به د دې ناول 15مه برخه واورئ. تېره برخه کې مو دا واورېدل چې زرغون له خپلې دندې رخصتي اخلي او د کور په طرف ځي. کور کې ورور ورته د واده په اړه باندې وایي او دا ورته وایي چې له یوې کلیوالې یا نالوستې جنۍ سره واده وکړي. خو زرغون په دې ټینګار کوي چې نه، له نالوستې سره واده نه غواړي او غواړي چې له وړانګې سره واده وکړي، کومه چې لوستې ده. له ډېرو ناندرو او خبرو وروسته ورور پر دې قانع کوي چې دی به له وړانګې سره خبرې وکړي او له هغه وروسته به خپله کورنۍ د وړانګې دوی کره د رویبارۍ لپاره ورولېږي. له هغې وروسته کله چې بیرته کابل ته راستنېږي نو وړانګې ته زنګ وهي تر څو په دې اړه ورسره خبرې وکړي. خو وړانګه هماغه یو ضد کوي او 2 کاله زرغون ته پلمه کوي چې 2 کاله دې ورته صبر وکړي. تر دې ځایه را رسېدلي وو چې په همدې زرغونه کې زرغون د ټلیفون تڼۍ کېکاږله. بیا یې د کور شمېره راواړوله، زنګ یې وواهه، له ورور سره یې سلام وکړ. د ټولو له پوښتنې وروسته یې ورته وویل لالا، زما له خوا عام او تام صلاحیت لري چې څوک دې خوښېږي نو ورځه پرې. دا چې تر دې وروسته به څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. ورور یې په خوښۍ وویل سمه ده زرغونه، اوس دې نو ورور ته پرېږده، خو دا راته ووایه چې ولې له مکتبۍ تېر شوې؟ زرغون: ستا په خاطر. ما ویل دا خو مې مشر ورور ده او زما په ګټه خبره کوي، نو ستا خبرې راته ګټورې وایسېدې او له مکتبۍ تېر شوم. ورور یې وویل اوس دې نو ورور ته پرېږده، که د خدای له لورې خیراتګي وه نو سبا یا بله ورځ به دې پرې خبر کړم. زرغون وویل مننه، بریالی واوسې. ورور یې وویل زرغونه، زما خو زړه ده چې دا بختیار سره خبره وکړم، ښه سړی هم ده او لور یې چې ما 2-3 ځله لیدلې نو ډېره ښه راته ښکاره شوې او دا ښځګلی هم ستاینه کوي. زرغون وویل ما خو درته وویل چې ستا خوښه زما خوښه ده، چې دغومره صفتي ده نو بیا څه ته ګورې؟ ورور یې وویل بس خلاص اوسه، سبا شپې ته به یې راوغږوم. زرغون وویل که نور څه نه لرې نو د خدای په امان. د خدای په امان. زرغون ټلیفون په کټ کېښود، له ځان سره یې وویل دغسې خبره خلاصه وه. بیا له ځانه سره په سوچ کې شو او کړه یې زرغونه بچو، بخت یاري در سره ونه کړه، که نن ولعکه خو بد مال و. 2-4 کاله به مې ورته کتلي وه، خو د کلیوالو د خدای بچي مړه کړي. په نه کار کې هم د دوی کار وي، خو بس چې یا کلیوال د سړي زامنه وای او یا دا له خپلې خبرې اوښتې وای نو جوړه خبره وه. زه توکل په خدای، اوس دې خدای خیر را پېښ کړي. دا یې وویل او له کوټې ووت. ور یې پورې کړ او د ملګرو لور ته ورغی. هغوی ټول د ټلویزیون نندارې ته ناست وه. زرغونه هم ورغی، له دوی سره کېناست. خپله پخوانۍ چوپتیا یې ماته کړه، یو او بل یې راوګډاوه. ملګري یې هم خوشحاله شول. چای هملته له ملګرو سره یو ځای وڅښه او کله چې د خوب لپاره خپلې خونې ته لاړ نو چې کتل یې ښه ډېر زنګونه یا مسکالونه ورته راغلي وه. چې شمېره یې وکتله نو ټول د وړانګې مسکالونه وه. له ځان سره یې وویل اوس نو ته ټلیفونونه راپسې کوه، څه فایده نه کوي. په دې چې اوس نو بله ورخه تېرې دی، نن یا سبا به دې خبره کړم او بیخي به دې زړه در صبر کړم. یو ځل یې د وړانګې شمېره راواړوله او زړه یې و چې بیخي یې له ټلیفون څخه لرې کړي. بیا یې وویل دومره زیاتی هم ښه نه ده، شمېره دې وي، کیدای شي په کار شي،
له کار پرته بیخي خو یې هم نشي ور پرېښودلی. په دې چې پلار به یې څه وایي چې ولې دې دومره ژر انډیوالي را پرېښوده. بله دا چې نمک به یې خوړلی. د روغ او رنځور د پوښتنې حق خو راباندې لري. څو ورځې وروسته ماښام مهال زرغون له ملګرو سره ناست و چې ټلیفون یې وشرنګېد. خپلې خونې ته لاړ. هلته یې ټلیفون وکې کړ. د ورور ټلیفون یې و. وار له واره یې ورته وویل زرغونه مبارک دې شه، همدا اوس د بختیار له کاله راغلو. لا ناست نه یم نو همدې توده کې مې تا ته زنګ وواهه. زرغون وویل خیر یوسې لاله، څنګه اوس خو دې زړه ولګېد؟ اوهو زړه څه چې له به د خلکو له خبرو خلاص شم. زرغون وویل خو ډېره هها مه جوړوئ او پام چې څوک ډزونه ونه کړي. داسې نه چې خپله خوښي کوو او خدای مه کړه د چا کور په ویر واړوئ. ورور یې وویل سمه ده، ډزونو ته څوک نه پرېږدم. زرغون وویل نور نو د خدای په امان. ورور یې وویل له تا سره. زرغون ټلیفون په لاس بیرته د ملګرو بنډار ته ورغی. هغوی لا ټول ناست وه. زرغون د خونې په کوز سر کې مسکی ودرېد. د ملګرو پرې پام شو نو یوه یې ویل تیږه واړوئ. ایله بیله چې زرغون مې په خندا ولید. نورو وخندل او ویل یې زرغونه څه خبره خو شته او د خوشحالۍ خبره ده، ځکه لومړی ځل ده چې تا په خندا وینو. زرغون وویل خاندم به نه نو، څه خبره ده چې موږ هم در سره وخاندو. زرغون وویل د کوژدې زیری ده، ورور دې کوژده وکړه. ټولو چکچکې کړې او په یوه غږ یې وویل بېشکه دی. بیا ټولو ودرېدل. یو یو زرغون ته ورغاړې ول او مبارکي یې ورته وویله. زرغون لا ناست نه و چې په جب کې یې ګوتې وترنګولې. یوه ملګري پرې راخیز کړل. ویل یې زرغونه جب کې به ګوتې نه وهې، ما ته به هم د ملګرتیا برخه راباسې او ستا د کوژدې په خوښۍ کې به زه د ملګرو خولې ورخوږوم. نور ویل ولې دا زرغون څه یوازې ستا ملګری ده؟ زموږ هېڅ هم نه دی، کله هم داسې نشي کېدی. یوه بل ویل خیر دی، دعوو او دنګلو ته اړتیا نشته. بیا نو هر یو سلی یا د 100 نوټ راوباسئ. له هر یوه یې یو سلګون راټول کړه. د دیرې په ښوونې کې ته یې ورکړل او ورته یې وویل دا در سره کړه، ورشه د 200 روپیو همدا اوس تازه میوه راوړه او د پاتې روپیو به سبا وچه میوه راوړې. که څوک مبارکۍ ته راتلل نو چې بې خوږو لاړ نه شي. شیبه وروسته یې ډکه خلطه انګور او خټکي راوړل. د 2 او 3 تنو مخې ته یو یو پلیټ کېښودل. د انګورو دانې یې هم خولې ته اچولې او ټوکې یې هم کولې. په دې شپه ټول تر ډېره ویښ ناست وه. ټوکې کیسې او خوښۍ یې کولې. کله چې پورته کېدل نو یوه یې وویل ګوره زرغونه بیا ونه وایې چې بېکاره ملګري لرې. زرغون ویل منو یاره منو، خو که خوښه مو وي راځئ چې نوره شپه کړو، ځکه ټول پردي نوکران یو، وخت ډېر تېر شوی. یوه وویل اوهو د نوکرۍ اندېښنه ده، که نه زړه خو مو نه کېږي چې نن تر سهاره ویده شو. باور وکړه چې ډېر خوښ شو. زرغون وویل کور مو ودان، خدای مو د خپلو ښادیو او خوښیو څښتنان کړه. سبایي زرغون لږ ناوخته له خوبه بیدار شو. دفتر ته د تلو هم پرې ناوخته شوه. د دفتر په وره چې ورننوت نو په دفتر کې د ګلونو د بندولو او خوړو مراسم روان وو. د زرغون د دفتر د خونې د پاسه ګلونه راځړېدلي وه. ګروپونه هم روښانه وه. میزونه او څوکۍ هم ورته رازیات شوي وه. د دې هر څه په لیدو سره زرغون ته شک ورولوېد چې زما له کوژدې خبر دي که څه بله. بیا یې ویل کیدای شي د دفتر پرانیسته یا د چا د زوکړې کلیزه وي. زړه یې طاقت ونه کړ. له خپل همکار څخه یې وپوښتل خیر خو به وي، دا د څه شي مراسمو ته تیاری کیږي؟ هغه ورته وخندل ځان به نه ناګاره کوې.
د دفتر په ټولو ملګرو غورځنګ سپارښتنه کړې وه چې زرغون به نه خبره وی، ځکه یې نو نور څه ورته ونه ویل. د زرغون شک لا زیات شو او بیا یې وپوښتل، پوه نه شوم. همکار یې وویل، پوه به شې. زرغون وویل، نو چې ته راته ونه وایې څنګه به پوه شم؟ موږ د ویلو اجازه نه لرو. دومره د راز خبره ده؟ اوهو. زرغون د غورځنګ خونې ته ور روان شو او چې غورځنګ ولید نو د باندې ور ووت. ستړي مشې یې ورته وویلې، خو نور یې ځان غلی کړ. یوازې مسکی مسکی کېده. زرغون ورته ویل، نن لکه چې څه پروګرام ده؟ غورځنګ وخندل، هو زه هم همداسې فکر کوم، ځکه له دې نښو خو همداسې معلومیږي. زرغون وویل، د څه شي پروګرام ده؟ غورځنګ، دا ماته هم نه ده معلومه. زرغون، عجیبه ده، ټول منډې را منډې وهي، ګلونه او ډالۍ په لاسونو کې دي او هیچا ته هم نه ده معلومه. خیر ده، اوس به معلومه شي. زرغون، خو تر څو چې معلومیږي نو زرغون به ورته اندېښنه وي. غورځنګ، اندېښنه خو له سره مه کوه، په دې چې له دې نښو یې داسې معلومیږي چې د خوښۍ خبره ده، نو اندېښنه په څه کوې؟ زرغون، نه خو زه وایم که د کوم ملګري د زوکړې د کلیزې یا بل څه نمانځنه وي نو ما خو څه شی نه دي راوړي، زه هېڅ خبره نه وم. غورځنګ، خیر ده، له تا څوک ګیله نه کوي، تاسو په خپله هم ګولې یئ. زرغون، ولې یې نه کوي؟ هیله کوم. غورځنګه، ما پوه کړه. غورځنګ، پوه کوم دی، خو راځه چې ستا دفتر ته لاړ شو. زرغون، خو چې له هلته تلو د مخه دې راته ویلي وای. غورځنګ، راځه درته وایم یې. بیا غورځنګ یو تن ته وویل، ټولو ملګرو ته ووایئ چې د زرغون خونې ته راشي. شیبه وروسته یو خونې ته ورننوت. هر یو به زرغون ته کتل او خندل به یې. کله چې ټول راپوره شو نو غورځنګ ویل، تاسو پوهیږئ زرغون لا تر اوسه په دې نه دی خبر چې څه کیسه روانه ده. یې وویل، ښه خبر ده، ځان یې ناګاره کړی. بل ویل، په شیریني ویریږي. له دې سره زرغون واره له واره وپوهېد چې دا هر څه د ده د کوژدې په خوښۍ کې دي. بیا یې وویل، ایله چې اوس پوه شوم. غورځنګ ویل، چې پوه شوې نو بیا راغاړې وځه. زرغون او غورځنګ دواړه غیږ په غیږ شوه. د مبارکیو غږونه پورته شول. بیا همداسې هر یو په وار سره مبارکي او راوړې ډالۍ زرغون ته ورکړې. وروسته چې کله ټول ملګري بیرته خپلو دفترونو ته لاړل نو زرغون خپله د یادښت کتابچه راویستله. څو پاڼې یې واړولې او د سپینې پاڼې په سر یې همدا ورځ او شیبه د ژوند تر ټولو خوږې خاطرې په توګه له ځانه سره ولیکله. رښتیا هم نن زرغون دومره خوښ وه چې له ډېرې خوښۍ یې له سترګو اوښکې راوبهېدې. د خپلې ترور خبره ور یاده شوه چې له ډېرې خوښۍ یې هم له سترګو اوښکې بهیږي او له ډېر خفګانه هم. د یادښت کتابچې څو پاڼې یې واړولې. په یوه پاڼه کې په دغه لیکلې جمله سترګې ولګېدې، د وړانګې د لیدلو او له هغې سره د بلدېدلو ورځ مې د ژوند تر ټولو نیکمرغه ورځ ګڼم. دې جملې ته په فکر کې شو، لږ مسکی شو ورته. یو ځل په زړه کې راتیر شو چې شلیپا پرې راکش کړي. بیا یې ویل، دا دې هم وي، په دې چې دا د پرون فکر و او دا بل د نن ورځ فکر ده. کیدای شي دا فکر هم سبا بدل شي او تر دې په زیاته خوښۍ واوړم، نو بیا به دا ړنګوم. کتابچه یې پورې کړه او بیرته یې په بکس کې کېښوده. بیا یې د وړانګې شمېره راواړوله. وړانګې ته یې ټلیفون وکړ. وړانګې ټلیفون پورته کړ. وار له واره یې ورته وویل، ګوره زرغونه، ته خو ډېر ضدي انسان یې. هغه بله شپه مې کوم 10 ټلیفونه درته وکړل، تر پایه دې ټلیفون پورته نه کړ. دومره ضد هم خوند نه کوي. خو بیا مې زړه ډاډه کړ چې اخر به زنګ راته وهې. په
په دې چې بې له ما دې کله ګزاره کېږي؟ زرغون: دا خو ته وایې وړانګه. وایم نه، دا د اخر دې زنګ وواهه او لکه چې د خپل کړي ضد بښنه غواړې. زرغون: نه، د ضد خبره نه وه. زه هغه مهال له خونې د باندې وم او ټلیفون مې په خونه کې پاتې و. وړانګه: دا هسې پلمه ده. زرغون: نه، رښتیا وایم. وړانګه: باور مې نشي. زرغون: باور وکړه. وړانګه: باور پرېږده، نو ولې دې بیا وروسته زنګ ونه واهه؟ زرغون: بیا ډېر ناوخته راغلم او د زنګ وهلو وخت نه و. وړانګه: ښه نو اوس دې څنګه زنګ وواهه؟ زرغون: هسې. وړانګه: هسې خو نه ده، دې چې غږ دې ډېر تازه ده. زرغون: غږ خو به مې خود تازه وي. وړانګه: په څه شي؟ زرغون: ولې څه نه یې خبره؟ وړانګه: نه، له څه شي؟ زرغون: له کوژدې. وړانګه: د چا له کوژدې؟ زرغون: همدا چې در سره غږېږي. وړانګه: پوه نه شوم. زرغون: پوه به شې. وړانګې وویل: زرغونه، ولې سمه خبره نه کوې؟ د چا کوژده یادوې؟ زرغون وویل: د زرغون. وړانګې وویل: څه وایې زرغونه؟ زرغون وویل: رښتیا وایم. د وړانګې غږ ورک شو. زرغون څو ځله د وړانګې غږ وکړ، خو شیبه وروسته یې له 2-3 سلګۍ واورېدې. بیا یې د وړانګې غږ وکړ، خو له سلګیو مه واره، نور هیڅ هم وانه ورېدل. زرغون ټلیفون قطع کړ او ویل یې: اوس مه ژاړه، ژړاګانو څه نه کېږي. بیا یې له ځان سره دغه سندره زمزمه کړه چې: اوس مه مروړه لاسونه چې زما دې نه منل، زړګیه خوره داغونه چې زما دې نه منل. د واده شپه څو ځله زنګونه راغلل، خو زرغون بلا نه و کې کړه چې بیرته به قطع شول. زرغون فکر کاوه چې د وړانګې مس کالونه دي، خو چې ویې کتل نو د ورور نمره یې وه. تر ډېره یې د ټلیفون ښیښې ته سترګې نیولې وې. په زړه کې ورتېره شوه چې ښایي څه کاره به یې وي. نو د وکې تڼۍ یې کېکاږله، بیا یې سترګو ته نږدې کړ. ښه شېبه یې ورته کتل او بیا یې غوږ ته ونیو. 2 زنګونه یې تېر کړل. له 3یم زنګ سره ټلیفون ټیو ټیو وکړل او اړیکه پرې شوه. بیا یې ډایل کړه، د پخوا په څېر یې غوږ ته ونیو. له 3یم زنګ سره یې د ورور بلې غږ واورېد. ورور یې له سلام او ستړي مشي وروسته ویل: زما په ټلیفون کې پیسې کمې وې، نو ځکه مې درته مسکال وکړ. زرغون د لویو او وړو تر پوښتنې وروسته ورته ویل: کلیوال څنګه دي؟ ورور یې په خندا وویل: نور ښه دي، خولې یې شخې شوې. زرغون: ولې؟ کرۍ ورځ په تا تبصرې کوي. زرغون وویل: بیا د څه شي تبصرې دي؟ ورور یې وویل: ټول حیران دي، وایي چې زرغون خو ګوتلکه کوله، نو ولې یې د بختیار لور وکړه او له خپلې خوښې واوښت؟ زرغون وویل: نو څه وایي چې ښه کار یې وکړ او که بد؟ ورور یې وویل: د ښه او بد څه نه وایي، دوی وایي چې لاجبر اکا خو به ویل چې څوک په اولاد پوهنتون وایي نو همدا به یې انجام وي، چې نه پلار ته ګوري نه ورور ته او نه خپل ته. دا یې لا څه چې ګوتلکې او د خپلې خوښې ښځې کوي. زرغون: څه مطلب؟ ورور یې وویل: مطلب یې ته یې تا ښیي چې ده خو تر پرونه پورې مکتبۍ ښځه کوله، نو نن ولې کلیوالې ته کېناست؟ زرغون: دوی بل څه کار هم لري او که یوازې همدا زما ښځه او ماش کې غږېږي. ورور یې وویل: چې بل کار یې لرلی نو ولې به یې دا کول؟ زرغون: دا خو نو د بخت او تقدیر معاملې دي. ورور یې: خو کاشکې دوی په دې پوهېدلی. زرغون: ښه، نور خو دې څه نه ویل؟ ورور یې وویل: ولې نه؟ ما ویل کارونه دې سره راښه کړه، بیا هم هوا سړېږي، که د خدای خوښه وي زه وایم چې دا ترېړه وشکوو او ایسته په دا هفته 2 کې واده وکړو.
زرغون وویل سمه ده خو بختیار دې غږولی هغه یې په کومه ژرنده وړه کوي ورور یې وویل بختیار بیچاره خو همغه اوله ورځ ویل چې څه وخت ستاسو زړه وي نو ما ته به یوازې یوه اونۍ د مخه ووایئ چې دا خورلنې مرلنې مې راټولې کړم زرغون وویل ستا زړه نو څه وایي ورورې زه تا ته ګورم زرغون بیا هم ستا څه وخته خوښه ده ورور یې وویل زه خو وایم چې څومره ژر شي نو ښه ده په دې چې یو خو هوا سړېږي او بل به دا د خلکو دمه هم جوړه شي له دا خبرو به بېغمه شي زرغون وویل سمه ده خلک لکه چې ډېر په عذاب دی ورور یې وویل هو نو بل کار هم نه لري بیچارهګان همدا زما او ستا په خبرو خپل وخت تړوي زرغون وویل سمه ده دې جمعې ته خو نه کېږي ځکه زما کارونه هم چې رامنظموم نو یوه جمعه اخلي او ته به هم څه ټک پوک سودا کوې ورور یې وویل هو نو واده ده سیخکیو واخله تر کټ بسترې وریځو غوړیو دا چې راپوره کوې او را برابروې نو رښتیا هم چې وخت اخلي زرغون وویل ښه نو زه خو وایم چې ته دې سر له سبا سودا مودا چې څه شی په کار وي واخله نو راتلونکي نه بلې جمعې ته به له خیره سره که د خدای له لورې خیرتګي وه خلکو ته بلنه ورکړو ورور یې وویل بیخي سمه ده نو د کارټونو او د خلکو د راخبرولو کار به څنګه شي زرغون وویل ته بېغمه اوسه کارتونه به زه له ځانه سره دروړم ورور یې وویل سمه ده نور د خدای مل شه زرغون له تا سره زرغون راغی په کټ کې ولوېد او له ځان سره یې وویل دې ته وایي د غم د پاسه غم بیا یې وویل وړانګه خو مې چې له کوژدې خبره کړه نو سلګۍ یې نه کرارېدلې که له واده خبره شي نو څه حال به یې شي بې له هغې هم د خلکو بلنه ماته راله غاړې ده نو راځه له وړانګې یې شروع کړه او همدا اوس یې په ټلیفون له واده خبره کړه ځکه بیا به پلمې کې وي چې د وخته به دې خبره کړې وم اوس زه نه یم تیاره ځکه هغه بې له هغې هم د پلمو زمری ده ټلیفون کې یې ژر ژر د وړانګې شمېره راواړوله بیا یې ټلیفون غوږ ته ونیو هلو غږ یې واورېد پوه شو چې وړانګه نه ده نو پوښتنه یې ځینې وکړه څوک خبرې کوئ د سپوږمۍ تر کلي